لگزان کی راول جذبه د مسلمان څناڅه احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه لگزان کی د چا په کور کې خدا مکه الله دې هر مسلمان وساتي مرګ رالی په کور کې کونډه پاتې سوله د کونډې چې کله عیده تېره سوله پره سوله دا اختیارمنه ده لکه دا چې له کوزدې واده مخکې اختیارمنه وه نن هم د دغسې اختیار لري نه د خسر د خدمت حق ورباندې شته نه د خواشې د خدمت حق ورباندې شته نه د لیوره حق ورباندې شته نه هغه د لیوره د خور حق ورباندې شته څنګه کیسه ده څه کول پکار دي عیده پره سوله دا خپله زنانه کښېنوه تا زویه زما خو د زویه سره ولې نکاح دی ولا تا ته پرې اختیار دی که د پلار کره ځې هم که د لې زما سره کښېنې هم په عزت اولاد الله درکړی دی او که زما په کور کې یو بل داسې مطلب مناسبه رشته وه هم ستا خوښه ده هم ستا خوښه ده دا اختیار ورکړه بیا چې د بچي هره لاره اختیار که هغه ورسره وکړه ته خو نو نیکه یې نو نیکه چې کله مړ شي د هغه د نیکه په ژوند کې چې کم زوی مړ سوی دی د پلار په ژوند کم زوی مړ سوی دی نو د هغه زوی چې کم اولاد پاتې سولو هغه بیا د نیکه په جایداد کې حق نه لري نو به نیکه راولاړ شي وصیت به وکړي چې زما و نور زامن څو حصه ورکوم د درېیم حصې مطابق دا زما د لمسیانو دپاره د سبا که مړ سو بیا به جنجالونه نه وي دا اوس کې یو خاوند مړ سو زنانه پاتې سوله چې پاتې سوله نو هغه 30-40 کاله عمر دی دا زنانې یا به 15 یا 25 کاله یې اوس یې څه چم کوئ اوس راولاړ سو افسر ورته وایي زموږ کونډه ده موږ یې نه پرېږدو څه به کوې نو زما د 9 کالو زوی دی زه هغه ته کښېنوم زما د 9 کالو زوی دی زه هغه ته کښېنوم کونډه وایي زه نه کوم زه نه کوم دا یا قمخابقه خو زموږ عزت یې زموږ ناموس یې ستا دپاره خو زه پیغورونه نه شم وړلی چې د جهنم پیغور وړې خو دغه پیغور ویسه د جهنم د مارانو لړمانو پیغور وړې خو دغه پیغور ویسه ولې د بل د لوڼو سره بد کول کېږي ماته یو زنانې ویلې اوس مې سړی وایي چې مولوي صاحب تا د زنانو سره ډېر نه تعلق نه لرم راله راځي ستړې ستومانه ژړېدلې هغه راشي نو ویلې مولوي صاحب زما خاوند مړ سو چې مړ سولو نو بیا زما سر زما د خاوند پلار زه و دا بل ورور ته کښېنولم هغه واده لري نه له ما پوښتنه کړې ده نه له زویه پوښتنه کړې ده زه چاته کښېنولم ټیک دی واده اوسه د درواغو ملا بیا راغوښتی ملا ته 500 روپۍ ورکړه هره نکاح در اچي بیا نو ما خیال دا 12 دی که 14 کال دی والله که دا زما خاوند زما کمرې نه راغلی پلار خې زه ورکړم ودته زه خو نو کونډه سوم زه خو ذلیله سوم زه خو تباه سوم زه خو ستړی سوم قرار یې پلار ترتیب جوړ کړ یا زموږ کونډه ده زما نه پیرزو کېږي زه بل چاته نه ورکوم و خپل د خاوند و ورور ته لیوره ته کښېنولم هغه خپل بچیان لري په دا 12-14 کاله زما کمرې له نه دی راغلی نه پر ما غږ کړی دی چې ښځې څه غواړې څه نه غواړې څه دې ضرورت دی څه دې نه ضرورت دغه پښتانه چې دوزخ له ولاړ شي ښه دی که جنت لري والله که په جنت ارزي قسم په خدای په جهنم ارزي ګوره ته د یوې زنانې د سیاسرې سره دومره ظلم کوې ولې نو الله فرمایي د الله رسول فرمایي تاسو ظلم مه کوئ ته چې ظلم کوې الله د مظلوم طرفداره دی او که ته راولاړ سې ته ظلم کوې د ده خو د دنیا ور تباه که د دې مظلوم خپل د آخرت تباه که مه کوئ زه هر څوک دی الله وساتي هر مسلمان دی الله خو راغلی دی پیښه راغلی دی خو زموږ ته یې دپاره مناسبه نه ده مناسبه څه کوي ایمان و اسلام و قرآن و د الله رسول موږ ته اجازه نه راکوي صحیح سلوک کوشش وکړئ که د چا زوی په بار کې دی راس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې دا قانون جوړ کړي چې په 4 میاشتې کې څه مجاهدین تللي دي جهاد لره قومندانانو ته خطونه ولیکل چې د چا 4 میاشتې سوي دي هغه فورا راواستوه کور ته خپلو کوروالاو لرې راواستوه در 4 میاشتې زیات اجازه نشته نو چې په هغه وخت کې اجازه نه وه نن دا اجازه چا ورکړه زموږ خلک په کراچۍ کې یو کال بل کال راځي ولې نه راځي وایي پلار مې نه پرېږدي هغه وایي ته د کوروالا سپی یې هره ورځ راځغلی نو بابا ته چې سپی یې په سپینه ژر ورته ناست یې زه ولې نه سپی کېږم
دغه ښځه بیا په شاپینګ سینټرانو کې ګرځي، په بازارانو کې ګرځي، ننجاریانو سره ناست دی، ولې خاوند یې نسته؟ نو که ته د لیوه بیا به دا پېښه څه وایي؟ ظلم مه کوه. د ظلم پای ډېر تریخ دی، د ظلم پای انجام چې دی هغه جهنم دی، د جهنم اور دی. الله دې د ټولو کونډو دا اوس ګور موږ په دې معاشره کې اوسېږو. سهار په هغه دوکان کې ناست وم، شین یخ دی، وختي هغه 8:30 بجې دوه کوچنیان رالو. کوچنیان یوه نجلۍ ده، یو هلک 6 کالو د 8 کالو. په خدای قسم که د یوه پر سر یا خولۍ وه یا چوټې نو به دا څونه یخ دی، منفي روان دی. پر دا یخ سیمټ پر دا روډ باندې 10 روپۍ خالي 10 روپۍ ورسره وي، خالي 10 د باټو زامنو د نمو زامنو په ودو کې په کروڑو روپۍ خرڅوي، ستا همسایګان تباه دي، چوټې نه لري. بیا که یوه جوړه چوټې راوړې اول یې په فیسبوک کې ورکوې، اول رچنۍ ښکاره کوي، بیا یوه جوړه چوټې ورکوي. د الله دپاره یې نه کوي چې د الله دپاره یې نه کوي. شیطان د الله په خاطر کار نه کوي، در په دره تباه سو، خاک په سره سو، جهنم له ولاړئ. داسې د شیطان زامن هغه به هم دغه تباه کېږي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تورو مفتۍ د عمل کول توفیق راکړي. الله دې د بدمرغیو د بدقسمتۍ وساتي. الله دې پر دې تورو مشته مرګ راکړي چې موږ دا ووایو لا احساس دې مه مړ کوه، ځان که عیان څه ناڅه.